السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بس راځه د نن سبق چې دغه بیا هم انګلیش کنورسیشن پریکټس د خبرو اترو په انګریزي کې چې دوه انسانان خبرې سره کوي د دې ورزش یا پریکټس دی. تاسو یوه خبره زه تاسو اضافه کول غواړم، هغه دا چې تاسو څونه دا جملې اورئ ډېرې زده کوئ، دغه یوه ګټه دا ده تاسو بیا په اساني انګلیش ویلی شئ. کله چې موږ ته انګریزي وایو نو په مشکل په تکلیف یې وایو، چې ډېر دا جملې ته یې وایاست اورېستې بیا به ته یې په اساني باندې انګریزي ووایاست، چې خدای وکړي چې انګریزي به مې زده بل په اساني باندې به ترې ویلی شئ. تاسو کوشش کوئ چې دغه جملې ډېرې ووایاست، ډېرې زده کوئ. راځئ راسره ووایاست. How long have you known her؟ د څو وخت څخه تا دا پېژندلی دی پېژنې. We have known each other since childhood. موږ د کوچنیوالي څخه یو بل پېژنو. Do you know where he live؟ آیا ته پوهېږې چې دی چیرې اوسي؟ I have no idea. سره مې نه په خلاصېږي، یعنې خیال کې مې نه راځي، فکر کې مې نه راځي. Whom are you talking؟ تا چا ته خبرې کولې؟ I was talking to my friend. ما زما ملګري ته خبرې کولې، د ملګري سره مې خبرې کولې. Won't you tell me؟ آیا ته ماته نه وایه؟ You focus on your work. ته پر خپل کار باندې توجه ورکړه. You focus on your work. How long can I keep this؟ دا څومره وخت لپاره زه راسره ساتلی شم، راسره خوندي کوی شم. As long as you want. څومره چې ته غواړې، تر څومره وخت پورې چې. Do you need it right now؟ آیا ستا اوس دا سمدلاسه په کار دی، ضرورت ورته لرې؟ Return as soon as possible. چې څونه ژر ممکن یې هغونه ژر یې راواپس کړه. Where did you get it؟ دا یې چیرې ترلاسه کړې؟ I bought it in a new store. دا ما په یو نوي دکان کې رانیوی. Who tells you such things؟ دا رنګه شیان خبرې تا ته څوک وایي؟ I learned them from myself. ما په خپله زده کړي دي. Since when he has not come home؟ د څه وخت څخه هغه کور ته نه دی راغلی. Since last week؟ د تېر هفتې څخه. Who are you with؟ ته د چا سره یې؟ I am with my friend. زه د ملګرو سره یم، د خپلو ملګرو سره یا زما د ملګرو سره. How are you feeling؟ څنګه یې؟ یعنې صحت څنګه دی؟ I am feeling better than before. در پخوا ښه یم. Are you tired؟ ستړی یې؟ Yes, a little bit. دی لږ ښه. When did you see this؟ دا تا کله ولیدی؟ I saw this a few days ago. دا ما یو څو ورځې مخکې ولیدی. Who did you see him with؟ دی تا د چا سره ولیدی؟ I saw him with a man. دی ما د یو سړي سره ولیدی. Are you sure it is her؟ آیا ته باوري چې دا هغه ده؟ It was her. دا وله. I am completely sure. زه بالکل یقیني یم، باوري یم. Are you still suspicious of me؟ آیا ته تر اوسه په ما کې شکمن یې؟ زما په باره کې شکمن یې؟ No, just I want to know. یا زه غواړم چې صرف وپوهېږم، هغوی نو موږ نه دی لیکلی. دلته نو راځي، ونه پوهېدل. When did you come back؟ ته کله بیرته رالې؟ I just arrived yesterday. زه د پرون راورسېدم. Do you know him؟ آیا ته هغه پېژنې؟ I know him very well. زه هغه ډېر ښه پېژنم. نو ګران شاګردانو که غواړئ چې ښه مو زده شي، ولله بیا د جملې وګورئ، دا ویډیو یې وارې بیا ترسره کړئ، ډېره فایده درته کوي، تاوان نه لري، ګټه یې ډېره ده. مننه. تر بل سبقه ښې چارې. که چېرې تاسو یو پوښتنه لرئ کمنټ کې ولیکئ، او یا مې ویډیو خوښه وي، سبق مې خوښ وي، ویډیو لایک کړئ.